ټولګټه وزارت د افغانستان له مهمو سکتوري وزارتونو څخه ګڼل کیږي چې د زیربنایي پروژو پلي کولو، د سړکونو، اوسپنې پټلۍ، پلونو، تونلونو ساتنې او څارنې او د لویو لارو په اوږدو کې د جوماتونو جوړولو او د سړکونو مسؤلیت، ترافیکي علایمو د نصبولو مسؤلیت پر غاړه لري. دا وزارت د هیواد اقتصادي ودې، ترانسپورتي اسانتیاو برابرولو او د ولایتونو او ولسوالیو ترمنځ د اتصال اساسي دنده پر مخ وړي. یاد وزارت په تیر 1440 هجري قمري کال کې د سړکونو، پلونو، پلګوټو، اوسپنیزې کرښې ساتنې او څارنې، واورې پاکولو، جوماتونو د ترافیکي علایمو د نصبولو، د سړکونو مسؤلیت او د اجناسو په برخه کې د څه باندې 200 پروژو رغنیزې او ترمیماتي چارې پیل کړې وې. پاکستان اسلامي امارت پلګوټو وزارت کې د سړکونو، پلونو، پلګوټو، اوسپنیزې کرښې ساتنې او څارنې، د واورو پاکولو، جوماتونو د ترافیکي علایمو د نصبولو او د اجناسو په برخه کې د څه باندې 200 پروژو رغنیزې او ترمیماتي چارې پیل کړې. د دغو 200 پروژو له ډلې 450 د سړکونو او اوسپنیزې کرښې په برخه کې، 14 د لویو لارو او سړکونو د خوندیتوب په برخه کې، 14 د جوماتونو، 14 د واورې پاکولو، 50 د سړکونو او اوسپنې پټلۍ د ساتنې او څارنې او 450 پروژې د اجناسو د تدارکاتو په برخه کې دي چې د مهال د زیات شمیر پروژو کار بشپړ شوی دی. دغه راز د ټولګټو وزارت لخوا په 1440 هجري قمري کال کې د 1021 کیلومتره سړکونو د ابتدایي مطالعاتو او امکان سنجۍ سروې بشپړه شوې ده چې د 350 کیلومتره سړک توپوګرافي سروې او د 1.5 کیلومتره سړک ډیزاین کار بشپړ شوی دی او د 1495 کیلومتره سړک ډیزاین تر کار لاندې دی چې 60% کاري پرمختګ لري. د 19 پایې پلونو ډیزاین تر سره شوی دی چې ټولیز اوږدوالی یې 1009 متره کیږي او همداراز د 1240 پایو پلګوټو ډیزاین بشپړ شوی دی. د یادو پروژو په جریان کې شاوخوا 400 تنه هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د یادونې وړ ده د یادو پروژو په بشپړېدو سره به د هیواد ګوټ ګوټ ته د تګ راتګ ستونزې هوارې شي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته به د کرنیزو او سوداګریزو توکو په لیږد رالېږد کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د هیواد د سړکونو، اوسپنې پټلۍ او ترانسپورتي شبکو د پراختیا لپاره تیر کال یو شمېر لوی او کوچنۍ رغنیزې پروژې پیل کړې وې چې ځینې یې بشپړې شوي دي او د یو شمېر نورو کار دا مهال عملا جریان لري. همدارنګه د هرات چشت شریف دوهم لاټ سړک 30 کیلومتره طول لري. د کار فعلا د پروژه د چکاري د ټولګټو وزارت په ډانه کې روان دی. د کندهار سپین بولدک دوهم لاین سړک چې 9.8 کیلومتره طول لري، 8 کار جریان ان شاء الله د دې کال په جریان کې به کار بشپړ شي. همدارنګه د لوګر میدان وردک ترمنځ غځېدلی سړک چې 1 کیلومتره طول لري، فعلا یې چارې روانې دي. قیصر لامان سړک دا هغه سړک دی چې د موږ شمال د هرات ولایت سره وصلوي او هغه کوم بنادر چې د شمال سره دغه د دهلیز یو برخه ده چې کار فعلا عملا جریان لري. همدارنګه د ګردې زرمت سړک چې 10 کیلومتره طول لري، 15.4 مخته تللی دي. او همدارنګه باید وایي چې د کابل کندهار پروژه چې ډیره اوږده او طولاني پروژه ده او د موږ د کندهار د کابل سره وصلوي او تقریبا هغه ولایتونه چې هغه سمت پراتی نه هلاس ولایتونه د مرکز سره او بعضی تجارتي بنادر هم د کابل سره او د نور بنادر سره وصلوي. دغه سړک د 2 طبقو اسفالټیزي په خوا خلاصه شوی، د 3مې طبقې اسفالټیزي په 11 برخو کې فعلا جریان لري او د سالنګونو د لوی لارې بیا رغونه ده چې په 3 برخو کې جریان لري په شمالي، جنوبي او خنجاندوشي کې. همدارنګه د ټولګټو وزارت د سړکونو او لوی لارو په اوږدو کې د سړک د تخریب د مخنیوي او لوړ تنش بار وسایطو د کنټرول په موخه په ټول هیواد کې 15 تلې فعاله کړي دي چې له ډلې 15 تلې تیر کال نصب او فعال شوي دي. در این حال در قسمت کنترل وسایط باربری بلندتنش وزارت فوایدنامه در مسیر شورای افغانستان ترازوها را فعال کرده که فعلا در حدود 65 پای ترازو ما در مسیرهای افغانستان عملا فعال داریم. د یادونې وړ ده چې ټولګټو وزارت د څه باندې 1.2 میلیونه افغانیو په ارزښت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي علایمو، څراغونو نصبولو، د سړک د کرښو کښلو او ګارډریلونو د نصبولو 14 پروژې قرارداد کړي چې د ګڼ شمېر پروژو چارې تر سره شوې دي.
ټولګټو وزارت په تیر 1440 هجري قمري کال کې د سړکونو او اوسپنې پټلۍ د ساتنې او څارنې په برخه کې ټول د 50 پروژو ترمیماتي چارې پیل کړې وې چې د ګڼ شمېر پروژو چارې بشپړې شوي او د ځینو نورو کار په چټکۍ سره جریان لري. در بخش حفظ مراقبت سرک‌ها در سال گذشته در مجموع 45 پروژه ترمیماتی به ارزش 3.1 میلیارد افغانی قرارداد شده بود که خوشبختانه از این میان 35 پروژه کارش تکمیل شده، 4 پروژه عملا تحت کار است، متباقی 6 پروژه دیگر نظر به عوامل مختلف کارش متوقف شده بود. خوشبختانه یک تعدادش دوباره کارش شروع کردیم و عملا کار میکنیم که کار 3 یا 4 پروژه که متوقف است دوباره کار و پروژه را نیز آغاز بکنیم. د بشپړې شوې پروژو له ډلې د کابل جلال آباد لویې لارې د 26.8 کیلومتره سړک او استنادي دیوالونو ترمیم او بیارغونه، د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د پل ترمیم او بیارغونه، د بادغیس میمنې سړک د پلونو د سړک غاړې استنادي دیوالونو د رغونې او د سړک د اسفالټ اچونې کار او د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ د 1.5 کیلومتره کرښې د ترمیم، ساتنې او څارنې چارې د بیلګې په توګه یادولی شو. ټولګټو وزارت د کابل هرات لویې لارې اړوند د 14 محرابه مسجدونو ودانیزې چارې چې له ډلې 6 محرابه مسجدونه د کابل کندهار پر مسیر او 8 محرابه مسجدونه د کندهار هرات پر مسیر له بېلابېلو ودانیزو شرکتونو سره د څه باندې 468.1 میلیونه افغانیو په ارزښت قرارداد کړی وي. د مهالې ودانیزې چارې په چټکۍ سره جریان لري. ما در 2 سال گذشته کار 14 محراب مسجد در مسیر شاهراه کابل کندهار و کندهار هرات آغاز کرده بودیم. مسجدی که قبلا در ولسوالی دامان ولایت قندهار کارش آغاز شده بود، خوشبختانه کارش تکمیل کردیم، من قریب رو افتتاح و بهره برداری میسپاریم و مساجدی که در 2 مسیری که من یاد کردم کابل قندهار و قندهار هرات این فعلا کارش عملا جریان داره که حد اوسط فیصدی پیشرفتی ماری مساجد 35% است. د یادونې وړ ده چې د یادو مسجدونو له ډلې د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د یو محراب مسجد چارې بشپړې شوي دي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. افغانستان اوس مهال په مستقیم ډول د ازبکستان، ایران او ترکمنستان هیوادونو سره د حیرتان، عقینې، تورغونډۍ او خواف هرات ته 396 کیلومتره اوسپنیزې کرښې له لارې سوداګریز لیږد رالېږد او انتقالات ترسره کوي چې په غیر مستقیم ډول له دې لارې ریلي انتقالات تر چین، ترکیې، روسیې او قزاقستان هیوادونو پورې هم رسیږي. ټولګټو وزارت په تیر 1440 هجري قمري کال کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د یو شمېر پروژو د ساختماني چارو پر پیل سربیره یو شمېر هوکړه هم لاسلیک کړي دي. در سفری که جناب معین صاحب خطاً به کشور ازبکستان داشتن هم تفاهمنامه 4 جانبه کوریدور اقتصادی میان افغانستان و چین بر 1 سال دیگه تمدید شد که ما انتقالات از چین به کشورهای 2 کشور دیگه که عبور میکنه به افغانستان داشته باشیم که در سال گذشته بیشتر از 10,000 کانتینر از این مسیر انتقالات داشتیم. این سال هم این تفاهمنامهش تمدید شده تا ما بتونیم سهولت بر هموطنان عزیز ما به خصوص بر تجار ملی بیاریم. همدارنګه د یادو 4 بندرونو له لارې تیر کال شاوخوا 4.4 میلیون متریک ټنه انتقالات ترسره شوي دي. در مجموع در سال 1403 حدود 4.4 میلیون تن انتقالات از 4 بندر افغانستان که حیرتان است، عقینه است، تورغوندی و روزنک صورت گرفته از طریق خط آهن که بر علاوه از این که یک سهولت است برای افغانستان برای رشد تجارت و ترانزیت، این عواید افغانستان هم بالا برده و ما الحمدلله در سال گذشته حدود 6% افزایش انتقالات داشتیم از طریق خط آهن. د یادونې وړ ده چې ټولګټو وزارت د سوداګریزو توکو د خوندي لیږد رالېږد په برخه کې سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي دي او د اوسپنې پټلۍ په فعالیتونو او سیستمونو کې د خوندیتوب شرایط رامنځته کړي.